هلمند کې د حکومت او د رسنیو د همغږۍ ناسته ترسره سول چې پکښې د ولایت مقام، امنیه قمندانۍ، د اطلاعات و فرهنګ ریاست، د رسنیو مسؤلینو او ګڼ شمېر خبریالانو ګډون کړی و. غونډه کې د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مولوي محمد قاسم ریاض وویل دا یو نیک اقدام دی چې د حکومت او د رسنیو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره کیږي او په وینا یې چې داسې ناستو ته به دوام ورکوي ترڅو دا همغږي لا پیاوړی سي. ولایت مقام، اطلاعات و فرهنګ ریاست، همدارنګه نور هغه زیارت اداري او بنسټونو چې مسؤلین هغه همکار دي د رسنیو سره، د خبریالانو سره همکاري یې ورسره کړې ده. او یو نظم او یو اصول او یو چوکاټ چې دی هغه پر ځای کې شتون لري. نو زما هیله دا ده د ټولو رسنیو څخه او د ټولو خبریالانو څخه چې داسې څه ونه کړي چې هغه سبب د دغه جوړېږي چې سړی بیا بحث ورباندې کوي. هلمند کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې استازی عبدالله حقمل د غونډې برخوالو ته د رسنیو، خبریالانو او سیمهیزو حکومتي ادارو ترمنځ د همغږۍ طرزالعمل وړاندې کړ ترڅو همدې ولایت کې د طرزالعمل مطابق د رسنیو او حکومتي چارواکو ګډه کمیټه تشکیل سي. دا طرزالعمل د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ملاتړ، خوندیتوب، امنیت ټینګښت، د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ته د پر وخت رسېدنې د هغوی د حقونو څخه د تامین په برخه کې د رسنیو، خبریالانو او سیمهیزو ادارو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په موخه ترتیب شوې ده. د کمیټې جوړښت د دغې کمیټې موخې ته د رسیدو لپاره په لاندې ډول د سیمهیزو حکومتي ادارو او د خبریالانو او رسنیو د استازو تشکیل رامنځته کوي. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند ځلاند حقانی هلمند کې د رسنیو او خبریالانو څخه خوښي وښودل او زیاته یې کړل د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ د خبر رسونې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو سره همغږي دي او هڅه کوي ترڅو وخت په وخت له خبریالانو سره همغږي واوسي. دلته په سیمه کې مسؤلینو او حوزو مشرانو ټولو مسؤلینو ته یو داسې دغه ورکړو چې هغه مثلا که یو خبریال هلته ورسي خپل یو کارت ونه لري د خپل یو رسنۍ سره هغه سړي ته به اجازه ورنکړي چې داسې دغه ویډیو واخلي او یا کلیپ واخلي او سره مرکې او ویډیوګانې جوړې کړي. نو زموږ یو دغه د خبریالانو سره د پیلن لپاره لرو دغه ستونزه چې وایي شریعت د کړو دوی زموږ سره موږ په دې مورد باندې مندان صاحب سره هم دغه کړې ده خبره چې په راتلونکي کې به دا شی تکرارېږي انشاءالله. بل لور ته بیا هلمند کې د رسنیو مسؤلینو او آزادو خبریالانو د یاد طرزالعمل په جوړېدو خوښي وښودل او په وینا یې اوس د دغه طرزالعمل په جوړېدو سره به دوی له هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ کېږي ځکه اوس هلمند کې د حکومت او رسنیو همغږۍ طرزالعمل جوړ او شرایط یې واضح دي او په راتلونکي کې به د رسنیو او حکومتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ ناستې لا ډېرې سي او که چیرې په رسنیزه برخه کې ستونزه رامنځته کېږي همدا جوړه سوې کمیټه به ورته رسېدنه کوي. په هلمند کې سیمهیزه میډیا، آزاد خبریالان، د رسنیو د کور دغه خلک سره همغږي خبرونه، فعالیتونه، ریپورټونه د بار څه منسجم ځي خپریږي به او که خدای نکرده خدای دې نه کړي که احیانا کومه ستونزه وه همدغه کمیټه چې د مختلفو ارګانونو څخه یوه ګډه کمیټه ده هغه به په بېپرې ډول باندې هغه ستونزه، مشکل او قضیې ته رسېدنه او څېړنه کوي. هلمند کې داسې مهال د حکومت او رسنیو مسؤلینو او خبریالانو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره سول چې تازه یې د رسنیو، خبریالانو د ستونزو د حل په موخه ولایتي کمیټه تشکیل کړل چې له دې وړاندې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړې سوي وې. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.